وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. موسى عليه الصلاة والسلام فرمائل وقال موسى عليه الصلاة والسلام يا فرعون إني بشك رسول پیغمبر يمد رب العالمين لطرفنا حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. حقيق يما على أن لا پدې خبر باندې الله أقول كذبنا ويم على الله تعالى باندې إلا الحق مگر حق یعنی سوا د حق نه بزه هیڅ هم نه ویما. موسی علیه الصلاة والسلام رب العالمین فرعون ته او د هغه قوم قبطیانو ته مصر والو ته رب العالمین پیغمبر جوړ کړی را لېږلی. موسی علیه الصلاة والسلام دوی له د وحدانیت د الله د یووالي دعوت ورکو. د موسی علیه الصلاة والسلام د رسالت چې زه پیغمبر یم د رب العالمین د طرف نه، او بیا ورته وفرمایل چې ما سره د بني اسرائیل ما سره شام ته ولېږه. دلته الله فرمایي قد جئتکم بېشکه ما راتله کړي دي تاسو ته ببینة په هغه دلایلو سره من ربکم ستاسو رب د طرف نه ښکاره آیاتونه معجزې مې راوړي دي. فارسل ولېږه یا روان که معیا زما سره بني اسرائیل ما سره روان که چې شام ته ما سره لاړ شي. قال فرعون ورته وی ان كنت کچری تا جئتا تا راتله کړي وي کچری تا راوړي وي بآیة سنخاص معجزه فأتی بها نراوړه هغه ښکاره که هغه معجزه ان كنت من الصادقین کچری ته د رښتونو نه یې. الله فرمایي فألقى عصاه موسی علیه الصلاة والسلام وغورځول عصاه خپل همسا مبارکه فإذا هي نو اچانک دغه همسا ثعبان اجدها شوه مبین ښکاره. دا هغه همسا و د موسی علیه الصلاة والسلام سره چې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د جنت نه راوړې وه او سلسله وار پیغمبرانو ته را روانه وه او د شعیب علیه الصلاة والسلام سره و. د شعیب علیه الصلاة والسلام نه موسی علیه الصلاة والسلام ته منتقل شوه. دلته الله فرمایي چې د موسی علیه الصلاة والسلام د معجزه د دې نه به اجدها جوړېده. ثعبان اجدها غټ اجدها ته وایي. او بل ځای کې الله فرمایي جان ولا مدبرا جان کله قرآن کې الله فرمایي دا به د تیز د نري مار ته چې وایي تیز چیزي. او کله الله شپاړسمه سپاره کې فرمایي حیة چې عام مار به و. دا به په ابتدا کې نری مار و، دا به ورو ورو غټېدو اجدها به ترې جوړېدله. او دا اجدها به ترې جوړېده نو دا غټ اجدها یو دا خو تیزه نه شي تللی. نو الله فرمایي جانون دا جان نري مار په شانتې به تیزه تله دا غټه اجدها. او دا داسې دومره د دې د خوله دومره اوږده وه چې کله موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون دربار کې کله معجزه همسا مبارکه غوزاره کړه او ساحران جادوګران راغلي او د هغوی دا ټول هغه رسۍ وې یا کمې همساګانې وې او ماران ښکاره کېده ړقېده هغه ټولې تېر کړه. دومره اوږده وه چې څلېښت ګزه د دې د یو دا وخت یو بل وخت دومره دا اوږده وه د اجدها دا خوله. او دا یو خوله دا یې د فرعون د یو محل کې وه او دا بل طرف یې د فرعون د بل محل کې دا دومره غټه خوله د دې معجزې وه. او دا معجزه د پیغمبر ده او د پیغمبر چې کومه معجزه وي دا سړی عاجزه کوي. داسې ناشنا کار چې خرق عادت یعنی عادت یې نه مني، داسې یو کار چې هغې ته خلک ومني، خلک ورته تسلیم شي، دغې ته معجزه ویل کېږي. کله د پیغمبر په لاس باندې صادره شي دې ته معجزه وایي، او کله چې د نیک سړي په لاس باندې دا معجزه راشي نو هغې ته بیا مونږ معجزه نه هغې ته بیا مونږ کرامت وایو، کشف چې ورته وایي. هغه لیدل په هغه سترګو چې عام سترګې هغه نه شي کولی. نو د نیک سړي په لاس باندې یو کار واقع شي هغې ته مونږ کرامت وایو. نو الله فرمایي فالقى عصاه موسی علیه الصلاة والسلام همسا مبارکه وغورځوله فاذا هي نو اچانک هغه ثعبان مبین هغه غټ مار ترې جوړ شو اجدها ترې جوړه شوه ښکاره. ونزع يده او راویستلو نو موسی علیه الصلاة والسلام یدو خپل لاس مبارک د ګریوان نه فیا د ترخ نه فاذا هي نو اچانک هغه د لاس بیضاء تک سپین شو للناظرین د نظر کوونکو دپاره. دا د موسی علیه الصلاة والسلام هغه معجزه وه چې یو دا همسا مبارکه به غزاره ده د هغې نه به اجدها مار جوړېدو. او دویم مبارکه معجزه د موسی علیه الصلاة والسلام دا وه چې هغه به لاس د ترخ نه رایستو هغه به تک سپین و بیضاء للناظرین او څه فرق مرق څه بیمارۍ به پکې هم نه وه. دوه معجزې دا وې
او رب العالمین دې سپاره نهمه کې فرمایي چې دون غټه معجزه دا وه چې موسی علیه السلام د خپل معجزه ښکاره کړه د هغې نه پس ساحران او یا زره یا غټ غټ سرداران چې کوم د ساحرانو جادوګرو هغوی ټول ایمان راوړو په موسی علیه السلام باندې او دا د موسی علیه السلام د دې ټولو معجزو نه لویه معجزه هغه دا وه موسی علیه السلام رب العالمین فرعون ته رالېږلی فرعون دا د مصر د بادشاه لقب و لکه څنګه چې زمونږ د پاکستان د وزیر اعظم که هر یو سړی راشي مونږ ورته دا وزیر اعظم دی دا لقب چې ورته مونږ وایي یا صدر ورته خلک وایي نور د فرعون نوم خپل ولید ابن مصعب ابن ریان دا د نوم او د تقریبا دومره زندگی تیره کړې وه چې روایاتو کې راځي 300 کاله پورې د ده په سر باندې درد هم نه و راغلی او چې د موسی علیه السلام نه دونه مرعوبه شو دونه ویرېدو چې موسی علیه السلام ته به دوی مخامخ خبره نه شوه کولی دی فرعون بلکې دې قوم ته به وله خبرې کوي تاسو له به زه سزا درکړم لاسونه به ستاسو کټ کړم پښې به ستاسو کټ کړم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف الټه پلټه عدل بدل لاسونه خپې بدله کټ کړم او ثم لأصلبنکم بیا به زه تاسو فانسي کوم ټول په ټوله باندې خو موسی علیه السلام ته دا څه نه شو ویلې ځکه فرعون دا د موسی علیه السلام د معجزې نه رب العالمین مرعوبه کړی و یېرېدلی او هارون علیه السلام هم د موسی علیه السلام ورور او دا ورسره هم الله تعالی پیغمبر جوړ کړی او رالېږلی او دواړه راغلي فرعون ته دې دپاره چې دوی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر چې نصیحت حاصل کړي او یخشا یا د الله نه ویرېږي لیکن هغه دا خبرې ونه منلې چې کله معجزه موسی علیه السلام خپله ښکاره کړه په دې قوم کې او مقابله موسی علیه السلام وګټله ساحرانو ایمان راوړو د هغې نه پس 20 کاله موسی علیه السلام په دې کلي کې پاتې وو حصارو دوی له به دعوتونه ورکوله لیکن بیا 14مه سپاره کې الله فرمایي چې موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته چې خپل قوم روان کا ان اسري بعبادي خپل قوم ځان سره روان کړو دوی چې کله روان شوه او هلته ورسېده مخامخ هغه دریای نیل راغی یا بحر قلزم راغی تفسیر ذخیرة الجنان بحر قلزم ذکر کړی دی دغې ته ورسېده او دې قوم ورته وویل چې انا لمدرکون فرعون قوم راغی موږ به اوس بیا مومي خو الله تبارک وتعالی هغوی له نجات ورکړو او په دغې سمندر کې ورته 12 لارې 12 قبیلې وې 12 لارې جوړې شوې دوی الله تبارک وتعالی روغ رمټ صحیح سالم پورې باسله او دې غاړه چې د فرعون قوم هغه ورننوتو او په دې سمندر کې بس الله تبارک وتعالی اوبو ته اعلان وکړو او هغه اوبه ترې راغلې او ټول غرق شو او د موسی علیه السلام قوم له الله تبارک وتعالی نجات ورکړو دې کې لپاره دا سبق دی چې د پیغمبر په احکاماتو باندې عمل کول او د قرآن احکامات منل او صحیح طریقه باندې زندگی تېرول الله به دلته هم موږ ته کامیابي راکوي آخرت کې به هم الله کامیابي راکړي دعا وکړو اللهم انک په دې خبرو عمل کوو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین